السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د څلورمې برخې درس ته ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض واعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وویل: ای آدم علیه السلام، دوی ته د دې شانو نومونه وښیه. کله چې هغو ته د ټولو شانو نومونه وښول نو الله جل جلاله وفرمایل: ول ایا ما تاسو ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او مځکو او په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهیږم، همدارنګه څه چې تاسې ښکاره کوئ او څه چې تاسې پټوئ هغه زه پوهیږم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې موږ فرشتو ته ملائکو ته امر وکړي چې د آدم علیه السلام په وړاندې سرونه په سجده باندې کښته کوي، نو ټولو سرونه کښته کړل، خو ابلیس انکار وکړي. هغه د خپل لویي په غرور اخته و او د کافرانو د ډلې څخه سو. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بیا موږ آدم علیه السلام ته وویل: او ستا میرمن حوا علیه السلام په جنت کې واوسیږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خوري یې، خو دې ونې ته مه نږدې کیږي، که نه نو په تیرې کوونکي کې به وشمیرل سي. فأزلهما الشیطان عنهما فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې د شیطان دوی دواړه هغه ونې ته په لمسولو زموږ د امر د مننې څخه واړول او له هغه حالت څخه یې ویستل چې هغوی پکښ کې وه. موږ امر وکړي اوس تاسې یعنې د جنت څخه مځکې ته کښته سئ، تاسې به یو د بل دشمنان یاست او تر یوې خاصې مودې پورې مو په مځکه کې هستوګنه او همالته مو د ژوند تېرولو ځای دی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. په دې وخت کې آدم علیه السلام د خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې. توبه یې ویستل چې د ده رب قبوله کړل. په یقیني توګه هغه الله جل جلاله ښه توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. موږ وویل: تاسې ټول د دې ځایه څخه کښته سئ، بیا چې تاسو ته زما د خوا څخه کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هدایت پیروي وکړي نو پر هغو به څه ویره او غم نه وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او څوک چې د هدایت د منلو څخه انکار وکړي او زموږ آیاتونه درواغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، همهلته به اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ای بني اسرائیلو، زما هغه نعمت در یاد کړئ چې در باندې لورولی مې و. زما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سرته ورسوئ. زما چې ستا سره کوم تړون و هغه به زه تر سره کم او یوازې زما څخه وبېرېږئ.